جلال آباد ښار چې د هوا تودوخه پکې نږدې 45 درجو ته لوړه شوې. ښاریان وایي د هوا په ګرمېدو سره د برېښنا پرچاوۍ هم ډیره شوې چې دوی یې له ستونزو سره مخامخ کړي. د جلال آباد ښار یو اوسیدونکی وایي برېښنا پرچاوۍ ډیره شوې او خلک له ستونزو سره مخامخ دي. دی له ښاریانو غواړي چې د برېښنا په مصرف کې د بېوزله هیوادوالو ستونزې هم په نظر کې ونیسي او له اړتیا پرته د مصرفوي ترڅو پرچاوۍ کمه شي. ولس چې احتیاط وکړي چې مثال خبره په یو ځای کې ایر کنډیشن ته په کولر گزاره کېږي، ایر کنډیشن ته څه ضرورت دی. په برقي مثال د ژمي کې په ګازي بخارۍ باندې گزاره کېږي، د لرګیو په بخارۍ کېږي، 15 لړه بخارۍ لګولې وي. زه مړه مصرف دی زه ورکوم، خو دا نه دی چې زما ګاونډی به د دې مصرف تاوان لري که نه لري. هغه به یو پکې ته ناست د ما د ایر کنډیشن د کبله د هغې پکیم ګل دی. مرکزي کوم سوچونه د فعلا چالان دي او کوم پرچاو دي؟ دا بیا د ننګرهار برېښنا ریاست کې هغه شعبه ده چې د برېښنا پرچاوي او له یو فیډر بل ته تبدیلي د همدوی په لاس کې ده. دوی وایي ښاریانو ته برېښنا د تقسیم اوقات مطابق په مساوي ډول رسوي او په هر فیډر تر ټاکلي وخت برېښنا خوشي کیږي. د ننګرهار برېښنا ریاست عملیاتي مرستیال هم دا مني چې د ګرمۍ په زیاتېدو سره پرچاوي ډیره شوې، خو په خبرۍ د ننګرهار تقاضا شاوخوا 80 میگا واټه ده او اوس دوی 450 میگا واټه برېښنا په لاس کې لري چې له تقاضا نږدې 33% کمه ده. په خبرۍ د تودوخې لوړېدل، لګښت زیاتوالی او د کډوالو په راتګ سره د نفوسو ډیرښت هغه لاملونه دي چې برېښنا کې پرچاوي ډیره کړې. د پرچاوۍ په مورد به وایو په دې وختونو کې لکه څنګه چې په ننګرهار کې ګرمي زیاته ده، د ګرمۍ د رارسېدو سره مصرفونه ډېر زیات شوي دي. نو د مصرفونو له وجې چې دی دغه زیاته شوې ده، پرچاوي زیاته شوې ده. فعلا موږ اوس په ننګرهار کې 80 میگا واټ تقاضا لرو او مجموعي برق موږ 450 میگا واټ لرو، یعنې 80% موږ اوس برېښنا رسونه کوو او 33% موږ نوره تقاضا لرو چې برېښنا واخلو. 33% موږ فعلا پرچاوي لرو. نوموړی له ښاریانو غواړي چې له اړتیا پرته د برېښنا نه مصرفوي او په خبرۍ د پرچاوۍ کمولو په موخه د دوی ګرځنده ټیمونه ښار کې د شپې له خوا ګرځي، د یخ جوړولو او یو شمېر نورې فابریکې په دې موخه څاري څو د شپې له پلوه برېښنا په مصرف ونه رسوي. تاسو د کیمرې د لارې په ټولو ښاریانو باندې غږ کوم چې تاسو په برق په مصرف کې سپما وکړئ. کوم چې غیر ضروري مصرفونه دي هغه تاسو وانخلئ، کم مصرفونه واخلئ چې ټولو ښاریانو ته برېښنا ورسي. د برېښنا ریاست د مسؤلینو په خبره هڅې پیل کړي چې د نوي وارداتي برېښنا پر رسیدو او یو شمېر نورو برخو کې د ستونزو په حلولو سره به راتلونکي کې برېښنا پوره او دغه ستونزه به حل شي.